سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. هغه تاجکستان چې د طالبانو په ضد باندې خبرې کولې اوس د طالبانو د زړه سکور جوړ شوی دی او د طالبانو دفاع کوي. دغه ورځ کې د تاجکستان حکومت او د تاجکستان چارواکي او حتی د تاجکستان د دفاع وزیر هم د طالب په شا ودرېدل او د طالب څخه یې ننګه وکړه او ویل چې پاکستان دی په افغانستان باندې حمله ونه کړي او که حمله یې وکړه نو دا به د دې دپاره لویه ستره تېروتنه واوسي. نن په دغه ویډیو کې وایم چې هغه خپه تاجکستان څنګه د طالب غمخواره سو او څه رقم د طالبانو دفاع اوس په نړیواله سطح باندې کوي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. کیسه د کوم ځای شروع شوه؟ کیسه ګوره په دغه ورځ کې چې کله هم پاکستان پر افغانستان باندې حمله وکړه او د افغانستان او د پاکستان جګړه شروع شوه، د تاجکستان د دفاع وزیر په ټویټر کې یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې زه پاکستان پوځ ته توصیه کوم چې په افغانستان سره د جګړه شروع نه کړي، دلته ډېرو خپل ککرې خوړلې دي، نو تاسو به هم خپل ککرې وخورئ. د هغه نه وروسته د تاجکستان ولسمشر هم دا خبره څرګندونه کړې وه. د افغانستان د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار هم دا خبرې کړې وه. نو دا ټوله یعنې د یو هیواد درې جګپوړي چارواکي چې د یو بل هیواد په ننګه باندې خبرې کوي، خبره دا ده چې دوی د هغه هیواد ملاتړ کې دي او که سبا ورځ کې پاکستان پر افغانستان باندې داسې کوي نو تاجکستان او د روسیې او ازبکستان، ترکمنستان او دغه هیوادونه ټول د افغانستان په طرف باندې درېږي او دا په غیر مستقیم ډول باندې پاکستان ته یو خبرداری وي چې افغانستان ته لاس مه غځوه. افغانستان ته که د لاس وغځوئ نو دا د روسیې د خوا، د تاجکستان د خوا، د ازبکستان د خوا، د ترکمنستان د خوا، د دغه ټوله د شوروي اتحاد د خوا مرستې افغانستان ته رسېږي، نو دا به ستا لپاره ستونزمن سي او دا ستا حالات به ډېر خراب کړي. نو دا په یو ډول باندې یو پیغام و چې د روسیې او د روسیې د اتحاد هیوادو د خوا پاکستان ته ورکول سو. اوس خبره دا ده چې خپه تاجکستان او خپه رامانوف چې د طالبانو په ضد باندې ویه، هغه یو په دوه څنګه د طالب سره دومره خبره بیخي دومره خوږه سوه چې چاکلیټو چاو ته ورسېدل. په اصل کې دا و چې تاجکستان په دغه وخت کې د احمد شاه مسعود تورستي کورنۍ سره خپل اړیکې ډېرې درلودل. احمد مسعود هلته دفترونه درلودل، د هماغه دفترونو د ادرس په افغانستان کې ډلې ټپلې جوړولې. نو په دغه وخت کې دلته تاجکستان چارواکي په دې باندې پوه سو چې احمد مسعود چې دی په اصل کې دوی د افغانستان د نیولو دپاره کوم پلان نه لري. دوی اصل کې دلته داعش دپاره دوی ډلې ټپلې جوړوي او دا داعش ډلې بیا بیرته د پاکستان سره وصلي تر څو بیرته هوسې کړی پر تاجکستان باندې او پر ازبکستان باندې حملې وکړي او په سیمې کې امنیت خراب کړي. دغه حالت چې ورسېدی نو د تاجکستان رهبري په دې باندې پوه سوه چې پخواني جمهوریتیان که هغه زموږ تاجکان هم دي نو دا زموږ دپاره د سر درد دی او دا د تاجکستان امنیت خرابوي او د تاجکستان راتلونکي به تباه کړي. نو ځکه هم دا خبره وکړه چې یعنې مطلب دا دی چې موږ د طالبانو دفاع کوو. پاکستان ته یې ویل چې دا کار مه کوه. بله خبره دلته راپېښېږي چې دوی ولې د احمد مسعود سره مخالفت څرګند کړو، ولې د ازهر اخبار سره خپل مخالفتونه کړي دي چې حتی خبره دې ځای ته رسېدلې چې سفارت هم طالبان ته سپاري او ظاهر اخبار ته هم اخطار ورکړی چې د سفارت له لارې د احمد مسعود د ډلو ټپلو سره خپل اړیکې مه ټینګوه او دا د تاجکستان ملي امنیت دپاره خطر دی چې تاسو کوئ. په اصل کې دا دی چې هر هیواد خپل ملي ګټې لري. دلته تاجکستان دپاره تاجک چې په افغانستان کې دی، که هغه پښتون دی، که ازبک دی، که هر چی دی، د تاجکستان دپاره دی افغانی بلل کېږي. کوم افغانان چې همدا اوس چې دوی ځانونه تاجکان هم بولي او دوی په تاجکستان کې دي، د هلته وګورئ هلته دومره ناروا چلند د دوی سره کېږي چې بیخي دردونکی دی. حتی د ایران او پاکستان پولیس به هم دومره ناوړه چلند د افغانانو سره کړی نه اوسي چې تاجکستان کې ورسره کېږي. هلته ډېر افغانان هلته خفه دي خو هلته د تاجکستان د حالت څخه دوی ناراضه دي ځکه چې تاجکستان پولیس هلته ډېر ورسره بېاحترامي کوي او ډېر بېاحترامي کوي او ډېر نو دا ځای څه ښکاري چې هر هیواد خپل ملي ګټې لري. هر هیواد ته خپل ملي ګټې مهمه دي. داسې نه ده چې د تاجکستان دپاره بس
هر رقم تاجک چې اوس په افغانستان کې دی بس ورته مهمه دی د اخري ورځ کې ثابت کړ چې احمد مسعود ته جواب ورکړي ځای رهبر ته جواب ورکړي او خپل د امنیت ملي سلاکار افغانستان ته 3 سفرونه وکړه چې اخري سفر په سمبول کې وي او د دوی کانفرنس چې جوړ شوی هغه کانفرنس لپاره هم د افغانستان د اوسنی چارواکو لوړپوړي چارواکي وغوښتل چې د بلخ والي په رهبري باندې دوی هلته ولاړه نو دا ټول ښکاري چې هر هیواد خپل ملي ګټو دپاره مهمه دي داسې نه دي لکه افغانستان چې جمهوریت کې عطا محمد نور په خپل په سر باندې پاچاهي ډنګوله رشید دوستم په خپل په سر باندې ډنګوله ظاهر قدر په خپل په سر باندې ډنګوله لالي احمدزي په خپل په سر باندې پاچاهي ډنګوله اجي کامران په هرات کې پاچاهي ډنګوله اسماعیل خان هم خپل پاچاهي په هرات کې ډنګوله په مشرقي کې بیا که هغه مسلمیانو هلته خپل پاچاهي درلود ظاهر قدر خپل پاچاهي درلود په کندهار کې خو بیا بیخي بلا پاچاهیانې وه په بلخ کې بله پاچاهي وه په بدخشان کې بله پاچاهي وه په کابل کې بله پاچاهي وه په هر ولایت کې ولایتي شورا وکیلان هم هر یو خپل ځان ته رهبري درلوده نو حکومت نه و ملک الطوایفي وه وحشت و بدبختي وه خو همدغه و چې وطن داسې در په در وي مګر اوس چې حالت دې ځای ته رسېدلی دی چې کله هم د دولت لخوا اعلامیې خپرېږي هم یو اعلامیې خپرېږي او که د دولت په ننګه باندې یو خبره کېږي هغه هم یو خبره کېږي داسې نه دی چې د بلخ څخه یو اعلامیې خپره سي د هرات څخه بل اعلامیې خپره سي د مشرقي څخه بل اعلامیې خپره سي د کندهار بل اعلامیې خپره سي د کابل بل اعلامیې دا خبرې نشته یو واحد افغانستان چې اوس جوړ شوی دی دا دغه طالبانو یو زور ثابتوي نو ځکه اوس امام علي هم په دې باندې پوهېدلی دی چې وروره هغه لنډغران او هغه پخواني زورواکان دا زما د ملي امنیت دپاره ګټه نه رسولې دا زموږ دپاره بدبختي او تباهي ده نو ځکه یې خپل اړیکې د جمهوریتیانو سره اړیکې ټوله بندي کړي دي او خپل اړیکې د طالبانو څخه کړي او د طالبانو دفاع هم کوي دا و د نن ورځې ویډیو هیله من دي چې اوس هم ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښه چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه